د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د بامیان په یکاولنګ کې د طالبانو امنیه قماندان په خپل منځي نښته کې ټپي شو. د بامیان نمبر 2 یکاولنګ ولسوالۍ کې سیمهییزې سرچینې هشتسو ورځپاڼې ته تاییدوي چې په دې ولسوالۍ کې د ولسوال ساتونکو د طالبانو له امنیه قماندان سره نښتې دي. په دې نښته کې چې دوشنبه د زمري پر 3 شوې دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي چې په دې لړ کې نمبر 2 یکاولنګ ولسوالۍ کې د طالبانو امنیه قماندان سید جاوید پر خېټه لګېدلی او ژور ټپېدی. د یوې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، سید جاوید په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د ملکي ولسوال د ساتونکي په ډزو کې سخته ټپي شوی او د درملنې لپاره د بامیان ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دی. په همدې حال کې د بامیان له ولایتي روغتون نه یوې سرچینې د دې خبر پر تایید سربیره بیا وایي چې د هغه ټپ ژور دی او د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته لیږدول شوی دی. بامیان کې د طالبانو ځایي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې تر دې مخکې هم طالب ځواکونو او قماندانانو څو ځله په بامیان کې وسله نښته کړې ده. په یو مورد کې د دغه ولایت د پنجاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنیه قماندان ورور چې مخکنی پوځي و د طالبانو په خپل منځي نښته کې وژل شوی دی. او ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش د تاشکند غونډې ته په استولي پیغام کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان ترڅنګ ولاړ دي. د ګوتریش په خبره دوی په افغانستان کې بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکوي او هڅه کوي دغه هیواد له دایمي ثبات او سولې برخمن شي. هغه همداراز ویلي چې افغانان د نړیواله ټولنې مرستې ته اړتیا لري او زیاتوي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو پالنه او ساتنه مهمه اړتیا ده چې پاملرنه یې غواړو. قدرمن دوستانو له ملتیا مو مننه.